سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، ټول نه اول خو ټول نه بښنه غواړم. دغه زما د فرانسوي ژبې درسونه چې کوم وو هغه لږ وځنډېدل او هغې وجه زما دغه لیپټاپ و په دې کې لږ مشکلات و، نو ما نه شو کولی چې ویډیو جوړه کړم. نو انشاءالله دغه مشکل حل شو د خیره. آینده کې به دغه درسونه به ټول جاري، دا زه بالکل نه ودروم، دا به مخکې وړو د خیره او زه به په خپل وخت دا درسونه جوړوم. نن چې کوم د څلور پنځوسم درس دی او نننی درس چې کوم دی هغه هم په فیوچر سامپل باندې دی. که تاسو له یاد شي تېرې شوي ویډیوګانې هم موږ په فیوچر سامپل باندې کړې وي. نننی درس کې چې کوم دی په فیوچر سامپل کې موږ افاغ وایو. افاغ تاسو ملګرو ویلی دی، زه مطمئن یم تاسو به ټول ویډیوګانې کتلي او تاسو به دا صحیح زده یي. موږ دوه زمانې مخکې هم ویلي وو په تیره شوې زمانه کې او په موجوده زمانه کې په افاغ باندې موږ خبره کړې وه. نو اوس په مستقبل یا په آینده زمانه کې به افاغ باندې موږ خبره کوو. نننی درس چې کوم دی زموږ افاغ باندې دی په آینده زمانه کې. افاغ ویلی کېږي ملکیت، یو شي لرل. انګلیسي کې موږ وایو to have. صحیح دی. افاغ په فیوچر سامپل کې دا زموږ درس دی. نو راځئ چې درس شروع کړو. ښه ملګرو، ټول اول خو دلته افاغ ما راوړی چې د ضمیرونو سره چې تاسو اول دا زده کوئ چې کوم ضمیر نو موږ به افاغ استفاده کوو، څنګه تلفظ کولی شو. ټول اول چې کوم دی هغه دی ژوغې. ژوغې مطلب زه به لرمه. انګلیسي کې موږ وایو I will have. زه به یو کتاب لرم آینده هفته کې، زه به وظیفه لرم آینده میاشت کې، زه به آینده میاشت کې یو موټر لرم. نو زما ملکیت ښودل، زه یو شی چې زما ملکیت به وي په راتلونکي کې. صحیح ده. ژوغې. ښه، دویم موږ سره چوغا. چوغا ته به لرې. ایلوغا هغه به لري مذکر. ایلوغا هغه به لري مؤنث دپاره، ښځې دپاره، مؤنث دپاره. نوزوغون موږ به لرو. صحیح دی. نوزوغون. وزوغې وزوغې تاسو به لرئ. تاسو رسمي هم دی، یو کس که تاسو مخامخ هغه دپاره هم استفاده کولی شي او ډېرو دپاره هم استفاده کولی شي. بل دی موږ سره ایلزوغون. ایلزوغون جمع مرد مطلب مذکر دپاره، جمع دپاره. بیا موږ سره بل دی الزوغون. الزوغون مذکر جمع دپاره استفاده کیږي. زه بیا تکراروم. اول موږ سره دی ژوغې. ژوغې. دویم موږ سره دی چوغا. چوغا. دریم دی موږ سره ایلوغا. ایلوغا. بل دی موږ سره ایلوغا. ایلوغا. بیا دی موږ سره نوزوغون. نوزوغون. بیا موږ سره دی وزوغې. 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 بیا موږ سره دی ایلزو. ایلزوغو. ایلزوغو. بیا موږ سره دی الزوغو. الزوغو. صحیح دی. نو دا د ضمیرونو سره، مختلفو ضمیرونو سره د افاغ چې افاغ به ورسره تاسو څنګه راوړئ، څه فرق کې راځي، څنګه تاسو تلفظ کوئ. ښه، دا اوس ما دلته یو 3 مثاله جوړ کړي دي باندې. راځي مثالونو ته راځو. په جمله کې به دې نه تاسو څنګه استفاده کوئ. ټول اولنی مثال دی j'aurai un livre la semaine prochaine. صحیح دی. زه به لرم یو کتاب آینده هفته کې، یا انګلیسي کې موږ وایو I will have a book next week. زه به لرم آینده کې یو کتاب. دا ملکیت ښیي په آینده کې ستا د یو شي ملکیت. صحیح دی. j'aurai un livre la semaine prochaine. j'aurai un livre la semaine prochaine. صحیح دی. دویم مثال دی vous aurez une voiture le mois prochain. وای تاسو به لرئ یو موټر په آینده میاشت کې. صحیح دی. you will have a car next month. صحیح دی. vous aurez une voiture le mois prochain. vous aurez une voiture le mois prochain. صحیح دی. تاسو به لرئ. صحیح دی. وو چې کوم دی که یو کس تاسو ته مخامخ یو تاسو لږ فارمل نه پیژنئ، اول ځل سره وینئ، وو تاسو استفاده کوئ. یا که تاسو ته 5 شپږ کسان مخامخ یو تاسو ته وو نه استفاده کولی شي. صحیح دی. بل مثال موږ سره دی elle aura un emploi l'année prochaine. وای هغه یعنی ښځې مؤنث دپاره اسم، هغه به وظیفه لري راتلونکي کال کې. صحیح دی. elle aura un emploi l'année prochaine. صحیح دی. هغه به لري یو وظیفه، یو کار راتلونکي کال کې. صحیح دی. نو دا افاغ په راتلونکي زمانه کې په دې نه موږ څنګه استفاده کوو. نو دا 3 مثالونه وو او الله دې وکړي چې تاسو په دې پوه شوي په دغه درس باندې.
دا avoir به تاسو آینده زمانه کې څنګه استفاده کوئ. نو دا زموږ نننی درس و. ملګرو دا زما تاسو سره وعده دا ویډیوګانې زه بالکل نه ودروم، په هر حالت کې به دا درسونه زه جاري ساتم، دا به رواني او دغه ویډیوګانې تاسو نور ملګرو سره هم شریکې کړئ تر څو ټول ترې فایده واخلي. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو بل درس پورې ښه وخت درته غواړم. تل خوښ او بریالي اوسئ. په مخه